تر واده مخکې 5 پوښتنې، دا چې هغه پوښتنې کومې دي، دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته بخیر راغلی. تر واده مخکې 5 پوښتنې. ولې طلاقونه ډیریږي؟ ډیر زیات دلایل شته چې په ګډ ژوند کې د طلاق اخیستنې یا ورکولو سبب کیږي. مثلا اقتصادي ستونزې، په کړو وړو کې ستونزې، بې باوري، خیانات او ډیر نور شیان دي چې ښځه او خاوند سره بیلوي. دا فکر مو کړی چې د دې ټولو ستونزو یوازینۍ ریښه ناسم انتخاب وي. د طلاق مخه به څنګه نیسو؟ ډیر وخت که تر واده وړاندې له ځانه دا 5 پوښتنې وکړئ نو له دغې بلا به خوندي یاست. لومړی، واده د اړتیا او که د مینې په خاطر کوئ؟ آیا مقابل کس په دې دلیل غواړي چې هغه مو ضرورت دی، او که په دې دلیل چې د هغه په موجودیت کې به مو ژوند له ګل و ګلزار سره، نو مینه یې لومړی شرط دی. دویم، آیا کورنۍ او ملګري مو واده کولو ته مجبوروي؟ آیا تاسې دا واده د دلیل دا دی چې له مقابل کس سره مینه لرئ، او که کورنۍ او خپلوان مو په وچ زور واده ته مجبوروي؟ نو که تاسې واده هم وکړئ، یو وخت به مو سره جلا او یا په یوه ناسمه اړیکه کې ښکېل کړي. د واده لومړی شرط د 2 کسانو، نجلۍ او هلک، خپله خوښه او بیا دې د دوی کورنۍ د واده مرستندویان شي. دریم، تر واده وروسته له بل کس سره مینه لرئ؟ آیا تاسې د واده دلیل دا دی چې فکر کوئ مقابل کس، نجلۍ یا هلک دومره مهم دی چې ګډ ژوند ورسره وکړئ؟ هغه کسان چې داسې فکر کوي تیر ایستل کیږي، ځکه تر واده وړاندې غوره انتخاب مو لومړی شرط دی چې بیا په بل چا پسې ارمان ونه کړئ. څلورم، آیا تر اوسه مو هم له بل کس سره مینه لرئ؟ که داسې وي او د ځینو مشکلاتو له امله نشئ کولی واده ورسره وکړئ، په دې وخت کې هم له بل سره د واده کولو چورتونه غټه خطا ده، ځکه تاسې پخوا دغه کلک تعهد کړی، نو په لوی لاس خپل اوسنی ژوند په چورتونو مه خرابوئ. پنځم، ارزښتونه او باورونه مو سره نږدې دي. واده یو خیالي کار نه دی چې ژر یو څوک د هغه یا د هغې جسمي بڼه، څېره او ښکلا مو ښه ده. که څه هم دا په انتخاب کې غوره نښې دي، خو په دې هم سره پوه شئ چې مقابل لوري، میرمن یا خاوند د ارزښتونو او فکر یووالی سره لري. آیا نظریات مو د ټولنې او ګډ ژوند په اړه سره نږدې دي؟ په کلتوري اړخ کې سره نږدې یاست؟ نو که په دغو شیانو کې سره نږدې واست، ګډ ژوند به مو خورا له خوښیو ډک وي.